حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د غټ سیرت او د غټ کردار مالک شرم او حیا دا صفت په دکې ډېر زیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو حدیث دی په سنن ابن ماجه کې موجود دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بیانوي ارحم امتی بامتی ابوبکر یی چې د مو په امت باندې په ټول نه زیات رحم کوي نه کوي په صحابه کرام کې هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی واشدهم فی امر الله عمر د دین په معاملہ کې په ټول نه سخت حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دی واصدقهم حیاء عثمان او د حیا په لحاظ باندې د شرم په لحاظ باندې بیا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په ټول نه د پوسه دی واقضاهم علی د فیصله په معاملہ کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په ټول نه د پوسه دی او د غرنګ یا چې د حلول او د حرام په میانس کې فرق کړل یعنی مسائل په لحاظ باندې په ټول نه زیات علم د حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ سره دی د غرنګ د میراث مسائل د حضرت زید بن ثابت سره دی د قرات فن مهارت مسائل علم د حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ سره دی او د غرنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الا وان لكل نبي امينا وامين هذه الامه ابو عبیده بن الجراح یای چې د هر نبی سره یو امین خامخشت دا چې هغه امانتدار وي یای چې د مو د امت چې کیم امین دی هغه حضرت عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ دی نو دغه حدیث بیانول مقصد دا دی چې په دغه روایت کې دغه یو لفظ ورته واصدقهم حیاء عثمان چې د حیا په لحاظ باندې د شرم په لحاظ باندې په ټول نزيوت دغه اعزاز د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته اصل شوی دی دومره خبره مسلم شریف کې دا روایت موجود دی یا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوارث په خپل کور کې نوستو بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تشریف وروړ اجازه یې وغوښت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اجازه ورک بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څنګه اول نوستو ورسته ها دغه سه نوستو هغه خپل هيئت خپل شکل نه بدل کړی بیا په انا بعد حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اجازه یې وغوښت نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ته اجازه ورک خو لکه څنګه چې اول نوستو ورسته ها دغه سه نوستو درم نمبر باندې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ اجازه یې وغوښت یا رسول الله اجازه شته نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول خپل جمعه صحیح کړل خپل ځونی صحیح ک پانا بعد اجازه ورک روغای ام المؤمنین ام عائشہ رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د پښتنه وکړه د دمره د 10 قدر اهتمام پښتنه نه وکړه چې اول خو دوا صحابه کرام روغل یغه په مکه خودوتا سره د اهتمام هغه نه وکړه چې یا زون سیټ کړای و یا د جمعه سره سم کړی وای هغه روغل فورن تو اجازه ورکړه عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې کله اجازه وغوښت تو اول جمعه سم کړل سام شو سره یا په بعد د اجازه ورکړه ویلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې الا استحyi من رجل يستحyi منه الملائکه یا چې زه د داسې سړی نه حیا نه وکړه چې د یغنا فرشته ها حیا کو سبحان الله څومره عجیب خبره ده چې د شرم او د حیا په لحاظ باندې په ټول نه غټ منصب د تحصیل شوی دی حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ خپل بیان هي یی چې کله چې یو مو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لوس باندې بیعت کړی دی اسلام می قبول کړی دی په هغه نه بعد د لوس مو کله خپل شرمګاه ته نږدې کړی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل لوس بل لوس باندې د بیعت رضوان په موقع باندې خیاش او دا خبره بیانوله چې دا غلوس ته عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د طرف نه دی څومره غټ اعزاز دی بل لقب کاتب وحی چې دته د وحی لیکل اعزاز ها حاصل شوی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د وحی لیکل او کاتبین خو ډیر وی هو سورۃ الحجرات نه ونڅه اخره پر د قران کریم اول د لیکل اعزاز خصوصیت فضیلت د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ حاصل شوی دی نو الله تعالی د میست ټول ته د صحابه کرام په نقش قدم باندې د تاک توفیق نصیب